السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم الخالق اسماعیل زی صاحب، ستا په پوښتنې په جواب کې به ووایو چې په لږ سر لمونځ روا دی خو مکروه دی. لږ سر به لمونځ نه کوه، که تکبر د لویي و د داسې څخه بیا خو بیخي نو دا به نه کوې. لږ سر لمونځ یو بلکې دا رقم لا هم لمونځ کتاب نه دی خوښ کړی، مکروه بولي چې سړی په داسې جامه کې په لمانځه ولاړ وي چې په هغه جامه کې د خلکو په مخ کې نشي درېدلی. مثلا دا مې تر دې پورې ویله چې باران راشي په سر پورې یو ټوکر یو شی وتړي، یو نیم یوې خواته ځړېږه نیم بلې خواته ځړېږه نیم داسې یو شی راواخلي، یا په ماجتانو کې یو رقم خلیانې پرتې په دې ګورو کې لمونځ مکروه دی. نو دا یو رقم خولۍ چې په هغه خولیانو کې